حضرت د باجوړ په حالاتو به خبرو کو چې په باجوړ کې ورځ په ورځ چې کوم دی بدامني پیدا کیږي او خودکش دما کیږي، تاسو هم دغه ترهګرۍ ښکار شوي یې، دغه بدامنۍ ښکار شوي یې. نو زما به پوښتنه دی حضرت چې دا خودکش حملې چې کومې دي، کله چې یو خودکش حمله کوي نو هغه دا سوچ کوي چې یاره زه خودکش وکړم زه به جنت ته ځم. نو ظاهره چې د شاته به یو مذهبي رویه هم وي. نو دغه مذهبي رویې ته دغه خودکش ته د جمعیت علما اسلام موقف سره او په دې باندې د هغې فتوا سره اصل کې جمعیت علما اسلام خو که تاسو خیال کړی 2008 کې مایال شي چې یو پېښور کې یو سیمینار کړی د علماو جی د هغې نه وروسته وختن په وختن باندې هغې مختلف سیمینارونه کړي دي. جی جهاد یو شرعي څیز دی، یو شرعي حکم دی جی او کم شی چې شرعي حکم وي د هغې فتوا به علما ورکوي، جی مفتیان به ورکوي. جی نو پاکستان کې اوس کما غونتې سړی راپاسي هغه د یو څیز په باره کې فتوا ورکوي چې دا جهاد دی یا جهاد نه دی، هغه څه معنی نه لري. جی خو دلته لوی لوی مفتیان شته، لوی لوی علما شته، لوی لوی هستۍ شته. جی موږ دپاره په دې څیزونو کې مرجع هغوی دي. جی نو هغوی په دغې حوالې سره همدغه خبره کوي چې دې وخت کې پاکستان کې مسلح جدوجهد جی د دې اجازه زموږ د مفتیانو حضراتو نه دی ورکړی. صحیح پاتې شوه دا خبره چې دې کې شک نشته دی چې څوک خودکش کوي او هغه ځان قرباني کوي جی نو هغه خو په مادي جذبه دا کار نه کوي، نو هغه به خامخا یو مذهبي جذبه لري چې زه به جنت ته ځم. بیا دا جذبه به چا ورکړي وي، بیا د دې جذبې په شا به نور څه سیاسي مقاصد هم وي. نو دا ټول یو لمبا داستان دی. او اصل کې چې دا ده چې دلته د 9/11 نه بعد دا صورتحال چې دی نو هغه په دې خوره باندې شروع دی. دا جنگ چې دی د دې مرکز افغانستانو د دې فریقین اسلامي امارت او امریکا وه، بیا دا جنگ دلته راغی. اوسو د قوم د ولس د عوامو دغه سوالات دي چې دا جنگ افغانستان کې او دا پاکستان ته ولې راغی، دا چا راوست او څه مجبوري وه، څه عواملو چې دا جنگ موږ د افغانستان نه پاکستان ته منتقل کړو. دویم دا چې دا جنگ ختمیږي ولې نه، د امریکې او د امارت اسلامي جنگ خو ختم شو، د هغې مذاکرات وشولو، د هغې روغه وشوله. نو چې د هغوی په سر موږ دلته جنگ شروع کړی دی او دلته دا جنگ ولې نه ختمیږي او دا پای تکمیل ته ولې نه رسیږي. بنیادی پوښتنه یعنی مطلب دا دی چې دا هم زموږ یو سوال دی چې دا جنگ ولې هلته جنگ ختم شو دلته جنگ نه ختمیږي. دې جنگ کې په نتیجه کې 20 کاله جنگ وشو، اپریشنې وشولې، خلک در بدر شو، د خلکو ودانۍ ورانې شوې، خلک په مهاجرت وکړو، خو تر ننه پورې د حکومت ریټم قایم نه شو، امن هم رانغی. نو د 20 کاله با جنگونو اپریشنو په نتیجه کې امن ولې رانغی. بیا دا ده چې که اپریشنې ناکام شوي دي او جنگ ناکام شوی دی، په یو بل اپشن باندې موږ ولې سوچ نه کوو. مثلا امریکې 20 کاله جنگ وکړو خو چې جنگ ناکام شو نو د مذاکراتو اپشن دی، نو په دغې اپشن بیا موږ ولې غور نه کوو. د دې جنگ څه موضوع ده، لکه دا په څه باندې دا جنگ روان دی، دا د مذهب جنگ دی، دا د خورې جنگ دی. دا جنگ چې 20 کاله وشو ګټه چا وکړه، بیلا چا وکړو، دا هغه سوالات دي چې د عامو خلکو په ذهنونو کې دي او د دې نه شکوک او شبهات چې دی نو هغه د خلکو پیدا شوي دي او خلک ډیر د مایوسۍ په فضا کې دی. نو وخت د دې وخت او حالات د دې متقاضي دي چې زمونږ حکمرانه طبقه هغه د امن دپاره د سنجیدګۍ مظاهره وکړي او په دې مسله کې د انټرست واخلي. اوس زمونږ د باجوړ دی که زمونږ پوره قبایل دي، دا د دغه جنگ په داور کې سوزي، دماکي دي. تاسو چې څنګه ذکر وکړو موږ باندې خپله شوي دي، څه کم 100 علما او ملګري زموږ په باجوړ کې شهیدان شوي دي، ډېر زیات په بېدردۍ سره. 2 کاله مخکې د 30 جولای چې کومه واقعه راغلې وه
هغه د باجوړ د قبایلو د پاکستان په تاریخ کې یو ډیره توره واقعه ده ډیره تور او یو ډیره منحوسه واقعه ده او یو ډیر د ظلم او د جبر مظهر ده چې راجم شوي خلک د دین په نوم باندې د قرآن په نوم باندې قاریان حافظان عالمان کشران مشران او هغې چې کوم دی د هغې غوښې د هغې ډوکې دا په بم کې وړاو شولو په بارودو کې وړاو شولو نو دا خاوره دا د جنگ او د یینو د تخریبکارۍ مرکز ګرځېدلی دی هر سړي ته زندگی د کور نه وتل مشکل او ګران شوي دي نو نن د دې پوره قوم په خوله باندې صرف یو مطالبه ده چې موږ امن غواړو که تاسو وګورئ وزیرستان کې هم خلک راوته په خیبر کې هم راوځي په کورمه کې هم راوځي په باجوړ کې هم نور دنیا چې دی هغه سړکونه غواړي بجلی غواړي ترقي غواړي نوې د ټیکنالوژي په دنیا کې او په مادي دنیا کې د ترقۍ په دې سفر کې د قومونو سره مسابقه کول غواړي موږ نه هغه څیزونه هیر شوي دي موږ هم امن غواړي نه بجلی غواړو نه سړک غواړو هیڅ نه غواړو موږ امن راکړئ په تیاره کې به ورځې تېروو پیاده به ګرځو خو امن راکړئ د ژوند حق راکړئ چې کم ستاسو آینیم ذمه داری ده اصولیم ذمه داری ده قانونیم ذمه داری ده نو دا یو مشکل هم په دغه حوالې سره پیدا دی او دا ټول قوم هم په دغه حوالې سره مایوس دی او پریشانه دی او د زندګۍ د یو سنگینې مرحلې نه د قوم او د ولس تېرېږي صحیح